نومورکي اتلان. هغه اتلان چې هالیوډ موږ ته د سمندري غلو په نامه راوپېژندل. زه مجرم وم چې ارمان مې سپین قانون و، پر ما پورې دغه تور و بل څه نه و، شهادت مې پر تا پور. 23مه برخه. موږ په تېره برخه کې ویل چې خیرالدین بربروسا ته چې د سلطان د لوري کوم قاصدان راغلي وه، نو هغو د جګړې کیسه ورته کوله او دا یې ورته ویل چې کوموري و خپلو کسانو ته دا وویل چې سبا د جګړې لپاره غوره ورځ ده، نو باید سبا جنګ شروع سي. سبا جګړه پیل سوه. کوموري اوس د لښکر مشر و، حوصله یې زیاته سوې وه، نو د شاوخوا 1000 هنګریانو سره یې پر ترکانو برید وکړ. خو کله چې سلطان د ځوابي برید امر وکړ او زموږ عسکر لکه شاهینان د راسته او چپه خوا څخه راغلل، نو میدان د قیامت په شان جوړ سو او هغه 10,000 عسکر د کوموري سره ووژل سوله. شاوخوا 20,000 عیسویان هلته له منځه ولاړله. کله چې کوموري زموږ سره وجنګېدی، د یورپ نور عسکر شاته راسته او چپه لوري ته پټ وه چې ګواکې وروسته به مرسته وکړي، خو هغه هم ټول له منځه ولاړله. بیا د هنګري سپاره زموږ د لښکر پر مخکنیو لیکو باندې برید وکړ. هماغه مهال د هنګري باچا لویي هم خپل بیرغونه پورته کړله او د مسلمانانو پر شاوخوا راوخوځېدی. دا وخت د یورپ یو بل سپه-سالار د ونو پوښلو غرونو څخه راښکاره سو او د هنګري باچا ته غږ وکړ، پر مخ ولاړ سه، پر مسلمانانو برید وکړه، زموږ بریا نږدې ده. له دې سره د جرمنیانو یو لوی لښکر هم د شنو غونډیو څخه د آسونو په چټکۍ باندې راکښته سوله او زموږ پر لښکر یې برید وکړ. خو لنډه دا چې سلطان بریالی سو او د هنګري باچا لویي هم د یو ګمنام عسکر لخوا ووژل سو. سلطان سلیمان د خپل لښکر سره نږدې 840 میله د اروپا منځ ته تللی و. که چیرې سلطان د بیرته تګ پر ځای اروپا ته لا نور هم مخه کړی وای، نو تر هسپانیې پورې هیڅ ځواک نه و چې د هغه مخه یې نیولی وای. په هر حال د اروپا ټولې صلیبي قوې چې زموږ لخوا یې سختې ماتې وخوړلې، زموږ لښکر بریالی او کامیاب بیرته قسطنطنیې ته راورسېدی. هلته سلطان خپل والیان او د صوبو حاکمان واستوله چې د دې بري خبر ورکړي، نو ما او زما مشر ته هم د دې زیري د رسولو دنده راکړل سوله. تر هغو چې دا قاصد خبرې کولې، خیرالدین بربروسا او د هغه ملګرو ډېر په غور سره اورېدله. چې خبره ختمه سوه، نو خیرالدین بربروسا د صنعان خواته وکتله او ویې ویله: صنعانه، دا ټول له ځان سره بوزه، لومړی د دوی د خوړو بندوبست وکړه، بیا د استوګنې هم. دا تر هغه وخته زموږ میلمانه دي چې څومره یې زړه وي. د دې سره صنعان هغه قاصدان له ځانه سره بوتلله. د توګو باچا ابن قاضي چې د ټولو هغو سیمو واکدار و، خیرالدین بربروسا د هغه پر وړاندې دومره اندېښنه نه درلودله لکه څومره چې په افریقا کې هسپانوي واکمن مونکیډ او د تونس د باچا څخه یې درلودله. که څه هم د ابن قاضي سره د خیرالدین بربروسا د جګړو پر مهال نه یوازې د تونس باچا بلکې مونکیډ او نور متحدین هم د ابن قاضي بشپړه مرسته کړې وه، خو بیا هم هغوی بدبخته ثابت سول او سخت شکست یې وخوړی. اوس د ابن قاضي زوی حسین د هغه ځایناستی سوی و او د زړه له کومې څخه یې د خیرالدین ملاتړ کوي. په دې حالت کې که د خیرالدین څخه چاته زیات خطر متوجه و، نو هغه یوازې مونکیډ او د تونس باچا و. همدغه مهال د هسپانیې څخه مونکیډ ته یو ستر پوځ او ډېر رسید هم ورسېدی. د دې نوي لښکر راتګ مونکیډ ته یو څه حوصله ورکړله، نو یې پرېکړه وکړه چې د خیرالدین بربروسا او د هغه د ملګرو د افریقا څخه د ویستلو لپاره یو توطیه جوړه کړي. په دغه وخت کې بحري غله یو رسمي مسلک ګڼل کېدی او اروپایي هیوادونه ډېر پکښې فعال وه. د اروپا یو قوم ریسپین نومېدی چې د بحري غلو د وجې ډېر مشهور و. دا ټول غله وه او سلګونه کښتۍ یې درلودلې. ورونو، موږ چې په داستان کې د غلو نوم یادوو، دا دوه احتماله لري. اول د تاریخ په شکل یادوو چې دوی رښتیا هم غله او د مسلمانانو پر کښتیو یې حملې کولې، لکه د داستان په پیل کې به ستاسو په یاد وي چې خیرالدین ماشوم و او د کلیوال سره په کښتۍ کې سپور و او بیا غلو ونیوی.
نو دا هماغه رسمي غله او کار یې غلا وه. دوهم احتمال هغه دا چې د غلامانو او دشمنانو په قول باندې چې دوی پر خیرالدین بربروسا او پر ملګرو یې د غلو نوم ایښی و او د دوی جهاد ته یې چور او د غلا نوم ورکړی و. نو د دشمن په قول چې کله غله یاد سي اکثره وخت اسلام سرښندونکي مجاهدین ځینې مراد وي. خیر بیرته قصې ته راځو. کله چې منکیج ته د هسپانیا څخه کومک ورسېدی نو د خپلې توطیې د بریا لپاره یې له ډېرې سپینې غلو سره اړیکې ټینګې کړلې. هغوی ته یې یوه لویه معاوضه ورکړله څو د سمندر له لوري د خیرالدین بربروسا پر ضد برید وکړي. د بل اړخه د ځمکې د لوري هسپانوي ځواکونه به د تونس د باچا سره یو ځای سي او یو ځای به د شرشال د ښار نیولو هڅه وکړي چې په الجزایر کې واقع دی. د دوی باور دا و چې که شرشال ونیسي نو ټول ساحلي سیمې چې نیمه برخه یې د خیرالدین په لاس کې وي تر برید لاندې راځي او له هغه څخه به خلاص کړي. خو هلته بیا یو بیدار شخصیت موجود و چې ځان یې نه بیکاره کوه او د دشمن په حالاتو یې ځان خبراوه. خیرالدین چې ابن قاضي یې مات کړی و اوس دا پلان جوړاوه چې دوو نورو قوتونو ته هم ضربه ورکړي تر څو د افریقا د مسلمانانو حالت پیاوړی او ثابت سي. لومړی هغه قوه چې خیرالدین پر یرغل کول غوښتل د بربرانو پاچا حبسی و او دویم د تلمسان پاچا ابو حمو و. دا دواړه همیشه د خیرالدین پر ضد د هسپانیا ملاتړ کوونکي و. سره له دې چې د قبایل صغرا مشر احمد بن قاضي هم د حبسی او ابو حمو ملګری و. خو د خیرالدین باور دا و چې که حبسی او ابو حمو ته ماتې ورکړل سي نو احمد به هیڅ ارزښت ونه لري. نو له همدې امله خیرالدین د خپل پلان وروستی شکل ته ورکولو لپاره چمتووالی ونیوی. ځکه هغه پوهېدی چې کله یې پر حبسی او ابو حمو باندې یرغل وکړ نو د تونس پاچا او په افریقا کې هسپانوي قومندان به یقینا له هغوی سره مرسته وکړي. نو د اوږدې جګړې امکان موجود و او بربروسا غوښتل چې په خپلو قوي چمتو سوو کسانو دا جګړه په چټک او پرېکنده ډول پای ته ورسوي. په همدغه ورځو کې د خیرالدین جاسوسانو خبر ورکړ چې منکیج او د تونس پاچا غواړي د وچې څخه د شرشال پر ښار برید وکړي او له بلې خوا یې د سپینې بحري غرو سره هم تړون کړی دی چې هغوی به د سمندر څخه برید وکړي. کله چې خیرالدین دا حالت ولیدی نو خپل پلان یې بدل کړ او پر حبسی او ابو حمو د حملې پر ځای یې د سپین غلو قوم پر وړاندې جګړې ته او د شرشال د دفاع لپاره تیاری پیل کړه. اوس دا حالت و چې د سمندر په اوږدو کې د بربروسا جاسوسان په وړو کښتیو کې ډېر چټک خوځېدلي وه. هغوی هم د سپین قوم ته کتله او هم دا څارنه یې کوله چې د شرشال د برید لپاره د دښمن ځواکونه چیرې راټولیږي. وروسته یې جاسوسانو خبر ورکړ چې د اروپا مسلکي غله د جزیره پنون سره نږدې راټولیږي او د هسپانویانو څخه راتلونکي عسکر د منکیج په مشرۍ غواړي شرشال باندې برید وکړي او هلته ځان ته یوه ستره ساحلي سیمه ترلاسه کړي. د دغو معلوماتو ترلاسه کولو وروسته خیرالدین خپله شته وسلواله قوه په درو برخو باندې وویشله. یو برخه د خپل هستوګنځای د ساتنې لپاره وټاکله او د هغې مشر حسن آغا وټاکئ. دویمه برخه تورغود چې د انازول سره تړلی زړور او نه ماتېدونکی سالار و هغه ته وسپارله او د هغه مرستیان یې صنعان او خپل زوی حسن وټاکئ. تورغود ته دا دنده ورکړل سوله چې د وچې څخه هیڅ دښمن شرشال ته پرې نږدې. درېیمه برخه یې خپله بربروسا په لاس کې واخیستله چې پکښې حسن کرسو، کاکار، صنعان او نور سالاران شامل وه. د دې پوځ د ویش وروسته تورغود د خپل پوځ سره خپل ټاکلې سیمې ته ورسېدی او خیرالدین د خپلې سمندري بیړۍ سره ژور سمندر ته روان سوله. خیرالدین د اروپا د هغو مسلکي سمندري غلو پر وړاندې د پونون ټاپو شمال ته حمله وکړه. هماغه وخت د ختیځ د لوري لمر راختلی و او د سمندر مخ یې سور کړی و، داسې لکه چې وینه بهیږي. غلو هم دا ولیدله چې بربروسا راورسېدی. هغوی ډېر وارخطا سوله خو د تیر شي پر ځای یې پرېکړه وکړه چې جګړه به کوي. هغوی پوهېدل چې که وتښتي نو بربروسا به تر هغو په پسې وي چې یو به له منځه وړي. نو غلو هم ځانونه جګړې ته چمتو کړله. کله چې خیرالدین نږدې ورورسېدی څو ځله یې تکبیرونه پورته کړله او خپلو جنګیالیو ته د برید امر وکړ. بیا د هغو لویو بیړیو او کښتیو چې د پخوا سره پلان جوړ سوی و حرکت پیل سو. د هغو بازان چې د جذبو توپانونو ورسره وه
د سمندر په زړونو راوختله لکه د یخنۍ په یخو ځنګلونو کې چې د لمر وړانګې شبنم ویلې کوي. هغه غله چې په خپله هم د ظلم شیطانان او د فحشا نمایندګان وه، د خپلو ګناهونو سره لکه د عموره او صدوم د فحشاو وارثین هغوی هم پټ پاته نه سوله، بلکې د خیرالدین پر لښکر یې خونړي یرغلونه پیل کړله. د سمندر په منځ کې یو وحشتناک ټکر پیل سو. ختیځ کې راختونکی لمر د سور سمندر پر دې انقلاب مسکی و. تر لږ ټکر وروسته خیرالدین د خپل بیړۍ پر سر ولاړ و او خپلو جنګیالیو ته یې وویله: ای د قبلې د حرمت ساتونکو، ای د حق پیژندونکو، خپل نیکونه په یاد کړئ. لمر د هغوی ضمیر و، بادونه د هغوی وسلې وې، د اسمان لوړې فضاوې د هغوی د محبت خبرې وې. راځئ موږ هم د دې سمندر توپان سو، دا دشمنان یې لاندې کړو. دا غله د بدۍ څلور مخیزه توپانونه دي، دا زهرجن ماران دي چې د خاموشۍ تر سیوري لاندې تر ټولو بدتر خطرونه دي. تر دې مخکې چې دا زموږ پر وړاندې توپان سي یا زموږ لپاره د بې حرمتیو میدان جوړ کړي، راځئ چې دا شرم او ذلت د دوی برخلیک کړو. وروسته خیرالدین نور څه ونه ویل او د سختو جذباتو سره یې پر دښمن باندې حمله وکړله. د هغه دا وینا دومره اغیزمنه وه چې جنګیالیو ته یې لکه د توپان زور ورکړ او هغوی د سمندر په ژورو کې د فسادونو پر تختو، د حریصو زړونو پر طمعو او د دنیا د شهرتونو غرور باندې داسې یرغل وکړ لکه د وخت قهرجنې ورځې. دا حمله دومره سخته وه چې اروپایي غلو نه سوای زغملی. هغوی ته سخته ماته ورکړل سوله. د هغوی مشر وترشېدی، خو بربروسا یې ځینې کښتۍ او بیړۍ ونیولې او یو شمېر غله یې بندیان کړله. نو د جګړې تر پای وروسته خیرالدین خپل زخمیان وکتل او ټول بندیان سوي غله یې یوې لویې بیړۍ ته راجمع کړله. لا هغه څه نه وویلې چې یو غل ور وړاندې سو او ویې ویله: ای د مسلمانانو لوی امیرالبحره، که ته موږ خوشي کړې، زه به دوه داسې خبرونه درکړم چې ډېره ګټه به درته وکړي. خیرالدین، حسن کرسو، کاکار او صالح ټول حیران سوله. بیا بربروسا ورته وویله: وایه دا کوم دوه خبرونه دي؟ که زموږ لپاره ګټور و عمل به پرې وکړو. هغه غله وویله: لومړی خبر دا دی چې یو هسپانوی کارټیس نومې له نوې نړۍ څخه هسپانیا ته روان دی. هغه به په 2 اونۍ کې د اتلانتیک سمندر کې راښکاره سي. دا هغه سړی دی چې مکسیکو یې نیولې ده. ډېر مالونه ورسره دي. دا ټوله د بادشاه چارلس ملکیت دی. دوهم خبر دا دی چې یو شمېر انګلیسي و بازان هم د خلیج مکسیکو څخه روان دي. هغوی هم ډېر مالونه لري، خو مشر نه لري. غل چوپ سو. خیرالدین هم لږ چوپ پاته سو. بیا یې خپلو سالارانو ته وکتل او ویې ویل: زما ملګرو، دا داسې لوی خبرونه نه دي. دا به زموږ جاسوسان هم موږ ته راوړي، نو موږ به ولې دومره ارزښت ورکړو؟ خو حسن کرسو ورته ویله: موږ باید دا غله خوشي نه کړو، که نه هغوی به ولاړ سي او د هسپانیا امیرالبحر ته به خبر ورکړي او هغوی به خپل کارونه وساتي. موږ به بیا له ګټې څخه محروم سو. بربروسا ورته مسکی سو، ویې ویله: ته سم وایې، دا غله د بخښنې وړ نه دي. نو د هغه د امر سره سم مسلح سرتیرو د ټولو غلو ژوند ختم کړ. وروسته خیرالدین د نیول سوو بیړیو د چلولو لپاره خپل کسان وټاکله. همدا چې د تګ چمتووالی ونیوی، د جنوبي لوري څخه 2 وړې کښتۍ روانې وې. بربروسا په فکرونو کې ډوب سو. د هغه سره حسن کرسو، کاکار او صالح ولاړ وه. حسن کرسو ورته وویله: امیره، دلته زموږ کار پای ته رسېدلی دی. اوس باید شرشال ته ولاړ سو او ترغود، سلحان او حسن سره مرسته وکړو. بربروسا هغه ته ونه کتله، خو مسکی سو، ځکه نظر یې هغو 2 کښتیو ته و. بیا یې وویله: کرسو، ته سم وایې، خو صبر چې دا کښتۍ راورسېږي وبه ګورو چې څوک دي. بیا به شرشال ته روان سو. کله چې کښتۍ راورسېدلې، کسان ترې راکښته سوله. خیرالدین او د هغه سالاران پوه سوله چې دا د دوی استخباراتي کسان دي. هغوی چیغې کړې، مبارکي یې ورکړه. بیا یو کس وویله: امیره، موږ یو ښه خبر راوړی دی. د هسپانیې، جرمني، بوهیمیا او استریا ګډ ځواک د منکیل په مشرۍ شرشال ته روان و. خو ترغود هغوی د شپې ناڅاپه ووهله. ډېر یې مړه کړل، پاته یې وترشېدله. د هغوی ټول سامان ترغود ونیوی او اوس هلته لږ وخت پاته کیږي، بیا به خپل ځای ته ستنېږي. د دې خبر په اورېدو سره بربروسا، کرسو، کاکار او نور مسکی سوله. خیرالدین غلی سو. بیا په یقین سره وویل:
زه نه پوهېږم چې دا نازول زمری ترغوت به همداسې کوي. هغه داسې سالار دی چې د دښمن په چوپتیاو کې قهر خپروي، د هغوی هیله ناکاموي. د هسپانیې باچا چارلس د بارسلونا بندر یوې ودانۍ په خونه کې ناست و. د هغه ترڅنګ د هغه زوی ډان جون هم ناست و چې د مسلمانانو پر ضد د ظلم لپاره ټاکل شوی و. همدارنګه د سمندري پوځ مشر اندوریا دوریا چې اصلا د ژینوا اوسېدونکی و، هغه هم هلته ناست و. د دروازې مخې ته د چارلس خادم ښکاره سو چې چارلس هغه ولیدی نو مخاطب یې کړ. ویل دا حقین چې د سمندري غلو سردار دی، هغه چیرې دی؟ هغه خپل سر ښکته کړ او یې ویل مالکه ما هغه راغوښتی دی، را روان دی. محافظ لاره خلاصه کړله ځکه چې سمندري غل سردار حقین خونې ته راغلی. دا هماغه و چې څو اونۍ مخکې د پنون ټاپو په څنډو کې د خیرالدین بربروسا لخوا د سختې ماتې سره مخ سو. کله چې حقیل خونې ته داخل سو نو چارلس د لاس په اشاره ورته ویله چې کښېنه. کله چې هغه کښېنستی نو چارلس ورته ویله حقیله ما تا ته ښه مزدوري درکړله، نیمه برخه مې مخکې له مخکې درکړې وه، خو تا بیا هم د خیرالدین او د هغه د ملګرو پر ضد هېڅ عمل ونه کړ. تا هغه ته کوم تاوان نه دی رسولی، برعکس تا خپله ماته خوړلې ده. خپل نیم خلک چې د لاسه ورکړي دي، ستا ځینې کښتۍ او بیړۍ هم هغه نیولې دي. اوس خدا دی هغه په سمندر دومره زورور سوی چې د چا په واک کې نه راځي. کله چې چارلس چوپ سو نو حقیل د شرمندګۍ سره وویله ښاغلی خیرالدین یو عام انسان نه دی، دا خو د سمندر دیو دی، د بحر خدای دی. د ده په قول موږ د غلو په توګه د سمندر غټ غټ قوتونه تر پښو لاندې کړله، ډېر کاروانونه مو لوټلي دي، خو د دې سړي په څېر روبازان مو نه دي لیدلي. بربروسا په خپله او د هغه ټول ملګري لکه پهلوانان داسې ځواکمن خلک دي. دا پیدایشي سمندریان دي، د قوماندې تجربه لري، د توپانونو د راتلو خبر دوی مخکې له مخکې لري. که کله کوم ځای کې د سمندر په شګو کې بند پاته سي نو بیړۍ له هغه ځای راایستلی سي. که حالات ډېر خراب سي نو داسې ساحلي سیمو یا ټاپوګانو ته ځي چې هلته کښتۍ پټې کړي او په خپله وتښتېږي. د هغه ملګري هم ډېر خطرناک دي، تر ټولو سخت یې ترغوت دی. دا ډېر قهري سړی دی، که د چا سره دښمني واخلي نو تر سمندره پورې یې تعقیبوي. دا له مخکې څخه پهلوان و او اوس هم چې څومره قوي دښمن وي مخامخ ورڅخه نه ګرځي. بل یې حسن کرسودي، دا د کوچنیوالي څخه د بربروسا ملګری دی، دا ډېر زړور دی. سربیره پر دې صالح هم سته چې اروپایان ورته ښکارچی شیطان وایي. دا یو وحشتناک سړی دی، تر هغو یو څوک نه پرېږدي چې د هغه څخه انتقام وانخلي. د دې سربیره د بربروسا ډېر نور ملګري هم سته چې د جګړې پر وخت یو له بل څخه مخکې وي. دوی مرګ ته اهمیت نه ورکوي. حقیقت دا دی چې څوک په ژوند پسې منډې وهي مرګ یې پر مخ څپېړه ورکوي، او څوک چې مرګ ته مخه کړي ژوند یې په غېږه کې اخلي، مرګ ترې تښتي. دا ټول خلک لکه بربروسا او د هغه یاران همداسې دي. ما ستاسو په فرمایش سره د هغه پر ضد جګړه ومنله، خو لا د وړاندې څخه مې ویره درلودله چې دا به موږ ته ماته راکوي، او هماغسې وسول. زموږ ځینې کښتۍ یې ونیولې، ډېر کسان یې ووژله او یو شمېر ژوندي یې ونیوله. زما ټول قوت یې ختم کړ. کله چې حقیل چپ سو نو چارلس د یو څه خواخوږۍ سره وویله تا ته د تاوان په اړه فکر کولو اړتیا نشته. ستا چې څومره تاوان سوی دی 10 چنده زیات مال به درکړم. ته بیرته خپل غله زیات کړه، هغه پخوانی زور بیا پیدا کړه. زه به نور مال هم درکړم چې خپل وسایل زیات کړې. زما دا تمه ده چې ته به په راتلونکو ورځو کې هم زموږ ملګري اوسې او بربروسا به راوپرځوې. د دې خبرې څخه وروسته چارلس خاموش شو، بیا د خپل امیر البحر اندریا خواته وکتل او ویې ویله دوریا، دا زموږ لپاره ډېره شرموونکې خبره ده چې دا سړی د ختیځه تر لویدیځه د سمندر پر سر باندې ګرځي او هیڅوک یې مخه نسي نیولی، هیڅوک نسي ورسره مقابله کولی. که حالت همداسې پاته سي نو په یاد ولره چې زموږ د نوې دنیا څخه چې کومې شتمنۍ، سره زر او مالونه راځي، موږ به د هغه څخه هم محروم سو. ځکه چې تر څو د سمندر واک د ده سره وي نو هیڅ کښتۍ به هسپانیا ته رانسي، او کله چې دا حالت راغی نو زموږ په هیواد کې به قحطي راسي. موږ د یورپ ډېر ملکونه نیولي دي، اوس خلک ماته د 7 ملکونو شهنشاه وایي. نو اندریا، زه د 7 ملکونو بادشاه یم،
نو که بربروسا د خپلو سمندرونو څخه ونه شړم نو دا زموږ ټول پوځ او زموږ ټول سمندریانو ته ستره شرمېدلې خبره ده. که همداسې حالات دوام وکړي نو موږ به یوازې د نوې دنیا څخه محروم نسو بلکې نور ډېر زیانونه به هم ووینو. افریقا کې هم دا مهال موږ پر ګڼو سیمو واک لرو. که موږ ځواک ونه لرو بربروسا به دا سیمې ونیسي. ټوله جزیره او د جنوبي ساحلونه به هم د خطر سره مخ شي. اندوریا زه تا ته یوازې یو څو ورځې وخت درکوم. خپل سمندري پوځ تیار کړه. کوم سامان ته چې اړتیا لرې ټول لیست جوړ کړه. په څو ورځو کې به درته برابر سي. وروسته بیا سمندر ته وخیژه او داسې حمله وکړه چې تر اوسه سمندر داسې کوم پوځ نه وي لیدلی. زما تر ټولو لوی ارمان دا دی چې ته بربروسا ژوندی ونیسې او زما مخې ته یې راولې. که ته دا وکړې نو اندوریا ته چې هر څه وغواړې زه به یې درکړم. ته خپل زوی ته هم د دوریان نوم ورکړه. هغه هم د ځان سره واخله تر څو راتلونکي کې د هسپانیې لپاره یو ښه امیرالبحر جوړ سي. اندوریا دا مهال حالات زموږ په ګټه دي. د افریقا ډېر پاچاهان د بربروسا مخالف دي. که څه هم بربروسا د توګو باچا ختم کړ او د هغه زوی یې واک ته ورساوه خو اوس هم د بربرو باچا د تلمسان باچا او د تونس باچا ټول زموږ ملاتړي دي. که موږ له دوی سره مرسته ونه کړو نو بربروسا به دا ټولې سیمې ونیسي او موږ به مجبوره سو چې د افریقا څخه خپله خیمه ټوله کړو او زه دا نه غواړم. کله چې چارلس چوپ سو نو دوریا وویله مالکه تاسو اندېښنه مه کوئ. بربروسا دومره ستر قوت نه دی چې سمندر کې ونه ځپل سي. زه هم د سمندر ښه تجربه لرم. زه تاسو ته وعده درکوم چې ډېر ژر به دا بربروسا رسۍ تړلی ستاسو مخې ته لکه یو غلام راولم. څو ورځې به تدارکات وکړم بیا به د خپل پوځ سره سمندر ته وخیژم او بربروسا به مات کړم. د اندوریا دا خبره چې چارلس واورېدله ډېر خوشحاله سو او د اندوریا دوریا د سمندري تیارولو لړۍ شروع شوله. د هسپانیې امیرالبحر د یوې ډېرې سترې سمندري بېړۍ سره را روان و. د بحري غلو سردار خوقیل هم ورسره و. هغه هماغه کس و چې خیرالدین ورته یوه سخته ماته ورکړې وه. دواړه د یوې بېړۍ پر تخته ولاړ وه او اندوریا خوقیل ته وویله تا خو به دا ویل چې په دې سیمو کې به ضرور خیرالدین زموږ لاره ونیسي خو اوس خو یې هېڅ څرک نه ښکاري. داسې ښکاري چې دلته زموږ د راتلو خبر رسېدلی او تېښته یې کړې ده. په هماغه وخت کې سمندر یو عجیبه شان خوځښت درلودی. بغاوت او جوش ته پورته سوی و. تیزی هوا لکه توپانونه ویرونکې کیسې جوړولې. څپې داسې پورته کېدې لکه چې غواړي د بحر د سوچونو اساس ولړزوي. د ساحلونو هوا خفه او دردناکه کړي. د دوریا د دې خبرې په جواب کې خوقیل وویله نه هغه د تېښتې سړی نه دی. یوه خبره زما له خولې څخه ولیکه دا چې په سمندر کې دی ناڅاپه راڅرګندېږي. زموږ مخ ته به درېږي او زموږ لار به بندوي. ځکه ته پوهېږې چې د اروپا ځینې خلک هغه د سمندر خدای بولي او بل یې د اوبو او باز بولي. بل یې د سمندرونو رازپوه بولي. هغه د سمندر هر راز ته خبر دی. دی له هره ځایه د راوتلو او برید کولو فن لري. یوه خبره هېره نه کړې که څه هم اوس موږ د خلاص سمندر په منځ کې یو او شاوخوا هېڅوک نه لیدل کېږي خو هغه به ناڅاپه راڅرګند شي او د جګړې بڼه به بدله کړي نو باید احتیاط وکړو. خو حقیل نور څه ونه ویل ځکه چې هغه د سمندر له ژورو څخه د یو غږ اورېدو هڅه کوله. بیا د اندېښنې په لهجه دوریا ته وویله دوریا غوږ شه د سمندر له منځه یو غږ راځي. زه درته د باور سره وایم چې دا د خیرالدین د ملګرو غږ دی. دوریا هم چوپ سو او غوږ یې ونیوی. د هغوی د اورېدو حواسو ته یو غږ ورسېدی. یو چا ویله موږ د فطرت پاسداران یو. هېڅوک موږ د خپلو تیارو اسیران نسي ګرځولی. موږ هغه بې سرحده توپانونه یو چې د لټون په شوق ګرځو. هېڅوک موږ په کوم رنګ کې بند نسي ساتلی. موږ د حرص د لاسونو دښمنان یو. هېڅ بنده دروازه زموږ لاره نسي بندولی. زموږ تکبیرونه زموږ حصار دی. هېڅوک زموږ پښو ته د ستړیا ځنځیرونه او زموږ بازو ته د غلامۍ کړۍ نسي اچولی. موږ د خپل عزم د برکته د کرکې عبادت کوونکو ته د عبرت کیسې جوړوو. غږ چوپ سو. بیا دوریا ولیدل چې د مخې څخه یو څو بیړۍ راڅرګندې سولې. د بیړۍ پر تخته خیرالدین بربروسا او د هغه راسته لاس تورغود ولاړ و.
کله چې دوی د دوریا د بیړۍ لور ته وکتل نو خیرالدین تورغود او د هغوی ملګرو په یوه خوله سره دا نعره وکړه: موږ د انساني شر څخه الله ته پناه وړو. دوریا او حقیل خوشحاله وه ځکه د بربروسا دا بیړۍ خو یوه کوچنۍ بیړۍ ښکارېدله، خو ناڅاپه د راسته لوري څخه یوه بله ستره بیړۍ راڅرګنده سوله. مشري یې حسن کرسو کاکار کوله. دوی چې نږدې راغلل نو خپل شعار یې پورته کړ: موږ په لوی خدای سره د هر شیطان څخه پناه غواړو. دوریا او حقیل لا هم ورته کتله چې د دریمې خوا څخه هم یوه بله بیړۍ راڅرګنده سوله. مشري یې صالح او صنعان کوله او د هغوی سره د خیرالدین زوی حسن هم ورسره و. دوی چې نږدې راغلل نو خپل ناره یې پورته کړله او ویې ویله: موږ د سمندر دننه ګرځېدونکي شیطاني طاقتونو سره په الله باندې پناه غواړو. اوس له دریو خواو څخه د خیرالدین ملګري د دوریا او حقیل د بیړۍ لور ته را روان دي. څلور خواوې چوپې وې، سمندر غږېدی، ځمکه چوپه وه، اسمان آرام و. داسې ښکارېده لکه دوی چې د سمندر د دننه څخه د یو ویرونکي تباه کوونکي انقلاب نښې ویني. خیرالدین او د هغه جنگي سالاران د دوریا او حقیل د بحري بیړۍ پر لور روان وه. کله چې نږدې سول نو تر ټولو اول خیرالدین خپل برید پیل کړ. هغه داسې حمله وکړه لکه یو توپان چې خاموشه راځي خو هر څه غرق کړي، لکه د یو مجاهد لاس چې د حق پلوی وي او د خلکو تقدیر بدل کړي. ورپسې حسن کرسو کاکار هم خپل برید پیل کړ. هغوی خپل بحري بیړۍ د دوریا او حقیل یوې غاړې ته رانږدې کړله او د یوې شېبې په موده کې د خپلو دښمنانو پر ضد داسې حمله وکړه لکه هغه تلخ حقیقتونه چې انسان د یو ځل لیدو سره له منځه وړي او د یوې لویې کښتۍ توازن ګډوډ کړي. د دوی ترڅنګ صنعان، صالح او د خیرالدین زوی حسن هم جنگ ته راګډ سوله. هغوی د اسمان نیلي جامې په تن لکه د مرګ توپانونه د هستو نیز په څیر راپورته سول. هغوی داسې حمله وکړه لکه هغه بلاګانې چې د سمندر څخه راپورته سي او هوا د چغو څخه ډکه کړي. بلې خوا ته اندوریا او حقیل هم برید وکړ. دواړو خواو جنگي سرتیري یو پر بل د کښتیو څخه کښته کېدله. ډالونو، نیزو او غشو د انسانانو جسدونه څیرله. په دغه وخت کې چې جګړه خپل اوج ته رسېدلې وه، خیرالدین د خپلې بحري بیړۍ مشري خپل نائب تورغود ته وسپارله. بیا یې د جنگي اواز خپروونکي وسایل خولې ته کړل او په لوړو، تودو او غوسناکو ډکو الفاظو یې خپل ملګرو ته داسې وویله: زما زړورو جنګیالیو، زما هوښیارو ملګرو، دا زه یم خیرالدین. ستاسو دښمن دا مهال دوریا او حقیل دي. دا د انساني فکر قاتلان دي، د زوال، درد، فراق او غم نښه دي. پر ورسئ لکه تورتم ته چې روښنایي راځي. دا د استبداد بچیان دي. دوی د هغو کلیساو په شان دي چې د راهبانو څخه تشې وي. دوی ته د ویر، یتیمۍ او بېحسۍ حس ورکړي. زما د توپانونو مقابل ملګرو، خپل دښمنان داسې پرېږدئ چې د جنون صحرا ته پرېوځي. هلته وږي، تږي او ناتوانه پاته سي. داسې وږی یاست چې د دوی په رګونو کې ستاسو د تورو، ستاسو د چیغو، ستاسو د زړورتیاو څخه اور بل سي. د کعبې په رب قسم، که تاسو په رښتیني اخلاص د زړورتیا سره د واحد الله جل جلاله د نصرت په نیت برید وکړئ، نو زه تاسو ته وعده درکوم چې ډېر ژر به فتحه ستاسو تر پښو لاندې وي. کله چې خیرالدین خبرې ختمې کړې، د هغه د ملګرو زړونه اور سوله. د دښمن پر لور لکه د غرونو له پاسه راکښته کېدونکې وریځې ور پرېوتله. د بربروسا الفاظ لکه زهر د دښمن غوږونو ته ورسېدله. د دوی زړونه یې ولړزول، د دوی سترګو ته یې ویره ور واچوله لکه یو زهرناک څاڅکی. په خلاص سمندر کې دوریا، حقیل، د خیرالدین، تورغود، حسن کرسو، کاکار، صالح او حسن سره مخ سول او په بدترین ډول باندې یې ماته وخوړله. دوی د ژغورنې په نیت تیښتې ته اړ سول، خو خیرالدین د دوی تعقیب ته ادامه ورکړله. دوریا او حقیل داسې انګېرله چې دوی خلاص وله، خو کله چې ولیدل چې د بربروسا کوچنۍ او غټې کښتۍ یې په خورا چټک تعقیب پسې روانې دي، نو ویرې واخیستل. هغوی خپل لوري بدل کړ چې ګوندې بربروسا د دوی تعقیب پرېږدي. دوی لږ آرام سول ځکه چې بربروسا هم خپل لوري بدل کړ. هغه بیا د ایټالیا پر لور روان سوله. هلته یې لومړی یو ښار هدف وګرځاوه. د ښار دننه یې جنګي پوځ له منځه یووړ. ښار یې ګډوډ کړ. ټول دولت او شتمني یې خپلو بیړیو ته انتقال کړله.
له دې وروسته یوازې د 18 کښتیو سره یې د ایټالیا پر یو بل ښار یرغل وکړ. دې 18 کښتیو د ساحل ښارونه یې وران کړل، شتمنۍ یې ولېږدولې او د ساحلي سیمو په اوږدو کې یې هر چیرې بریدونه وکړل. خلکو ویل چې خیرالدین د یورپ غرور ټوټه ټوټه کړ. مختلفو هیوادونو خپل بحري پوځونه د روم محافظت ته واستوله، خو تر هغو پورې بربروسا خپل کار سرته رسولی و. هغه د خپلو بیړیو سره په چټکۍ سره بیرته د افریقا پر لور روان سو. بیا هغه ځای ته راغی چیرې چې دوریا او حقیل ته ماته ورکړې وه. شپه نږدې کېدله، ښایي هغه یو بله مهمه نښته پلان کړې وه. هلته بیا د افریقا په غاړه د هسپانویانو حاکم او سردار هم د حالاتو ژوره کتنه کوله. هغه ته دا خبر ورسېدلی و چې دوریا او حقیل د خیرالدین پر ضد سمندر ته راوتلي دي. دی ډېر هیلهمند و ځکه چې اندوریا دوریا ډېر غټ بحري ځواک راوستلی و. نو ده دا یقین درلودی چې د دومره ستر بحري ځواک مقابله د خیرالدین د وسې کار نه دی او حتمي به ماته خوري. خو کله چې د شپې ناوخته دا خبر ورسېدی چې د هسپانیې بحري ځواک ته د خلاص سمندر په منځ کې خیرالدین یو نه هېرېدونکی شکست ورکړی او د هسپانویانو بیړۍ او کښتۍ هم نیولې دي، نو مونکیټ داسې سو لکه د قدمونو لاندې چې ځمکه ووځي. هغه د زلزلې او سخت حالت ښکار سو. هغه ته دا هیڅ توقع نه وه چې دومره ستر ځواک به د خیرالدین د لوري ماته وخوري. په همدې شپه خیرالدین او د هغه ملګرو یو بل حیرانوونکی کار هم وکړ. تختی په لټه کې دی د عمر مختار، بحر مو غاړي هم بربرو ساسالار، پالرو بر یې رپول غاړي ظلمو، سپین جنډه مو خپرول غاړي ظلمو، دا اسلامي برم ساتل غاړي ظلمو، تیر عظمت بیا احیا کول غاړي ظلمو، دا قربانی او د ایثار په جذبه بیا پس پنځ پیڅلی مسیر تلل غاړي ظلمو.